ډېرو درنو قدرمنو دوستانو ماشاءالله کمال صاحب راورسېدلو. السلام عليكم. السلام عليكم. نور تقرا دخل السلام لك زلمه خاصو ليت شو بخنه غړو ډیره مننه. خدای مراوله خدای مراوله بخیر راغله خدای مراوله. په قطر دوحه کې ټولو خوشمشتو افغانانو ټولو افغان مشتو افغانانو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. ډیرو قدرمنو لیدونکو ډیرو قدرمنو افغانانو نن ورځ دوحه قطر کې زموږ د افغانستان ډیر په وطن او ولس مین ملتپاله ولسپاله شخصیت چې د تعارف ته ضرورت هم نشته دی ښاغلی کمال صاحب د خوشمشتو افغانانو د قومي او ټولنیزې شورا د غړو دعوت ومنو دلته راغللو. دا د ده هغه خپل معنوي حق و چې موږ به یې دا ادا کړی وه. دا یې میلمه کړو دلته ځکه دی په وطن او ولس مین شخصیت دی. کمال صاحب ډېره زیاته مننه چې راغللې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړلو. الله یې تاسې خوشحاله آباد لري یو جهان مننه او چې تاسې په قطر هېواد کې هستئ او بیا دومره منظم هستئ دومره په اتفاق او اتحاد سره افغانانو سره لرئ. زه خو ډېر یو عزیز شخص یم خو زه پوهېږم چې ستاسې مینه ډېره زیاته دا خبره چې دومره ده چې یقین وکړئ چې زه ستایلی نه شم. الله تعالی یې تاسې ته ډېر عمر درکړي. او زه دا یو خبره کومه چې خلک وایي چې په افغانستان کې یو خوست یا زه خو یم دوه خوسته دي، یو چې دی په قطر کې دی یو چې دی په افغانستان کې دی. نو غټ خوست هلته دی ورکوټی خوست دلته دی. نو الحمدلله موږ ته ټول افغانان ګران دي خو مطلب دا دی چې تاسې چې هر ځای کې هستئ مونږ ګران هستئ. ګوره مونږ او تاسې الله دې ټول افغانان اتفاق اتحاد نصیب کړي. خو په جمهوریت کې یو دا کار و چې زموږ د ننګرهار او د خوست ترمنځ رابطې ډېرې زیاتې وي او د هغې ګوره یو ډېرې ښه نتیجه راووته چې کله مشاعرې کېدې کله یو پروګرامونه کېده نو زیات به په ننګرهار او په خوست کېده. نو دا هغه رابطې وي زموږ او ستاسې سره. الله دې ټول افغانستان جوړ او ودان آباد لري. نو ډېر زیات خوشحاله شو چې تاسې مو ولیدئ دا مشران هم ولیده او داسې عزتمن خلک هم ولیده داسې د قدر وړ خلک هم ولیده. او زه خپله په انګلینډ نه راغلی یم لندن نه خو د مرګړو ته معلومات دی چې ما دا خبرې مخکې هم کړي. زما ډېر عمر ستاسې د خوست خلکو سره تېر شوی. زما د وطاق مرګړي اولني چې د خوست خلک دي که هغه موږ ته ټول افغانان یو شی دي. خو دا دغه ته یم چې ستاسې عادتونه وایم زه ډېر دغه یم بلد یم او ستاسې مینه محبت ستاسې پښتونولي ستاسې غیرت نو هغه ټول افغانستان ته معلوم دی او الله دې تاسې آباد لري. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسې مې ولیدئ او دومره قدر ما ته راکړو چې زه څه چې دا ټول افغانان به هېر نه کړي د افغانستان چې څومره ملت دی. او د شیخ داود نه ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ملګرو په اجازه
زه سړی مشر ته کملوال صاحب ته په دې خاطر چې دا یو دروند شخص دی قطر ته راغلی دی نو قطر کې مونږ د کومه مینه چې د خلکو سره ده دا مینه مونږ دته نشو ورپوره کولی دا زو ته مینه لري د افغانستان خلکو سره د افغانستان خورې سره نو په دا اساس د سره وخت کم و که چېرته د سره لږ وخت ډېر وای نو موږ به قطر کې زیات کوشش کړی وای د ټولو ملګرو د نظیر جي او داسې افغان صاحب ټولو په شموله موږ داسې یو پروګرام جوړ کړی وای چې هلته ته موږ دلته ځانګړې تیاری کړی وای خو بیا الحمدلله موږ په دا لږ تکلیف دا به د بهر څه ته قبول کړي نو د نه یوه مننه چې موږ سره شرکت وکړو او بیا دې روشي هر کله دې روشي مننه حاجي صاحب